ال توری خاموشه پاتې کېدل. سلامونه دوستانو، زموږ د نن درس دی ال توری خاموشه پاتې کېدل. له اف څخه مخکې، له ام نه وروسته، د کلمو په منځ کې له او یو وروسته او له کې څخه مخکې د ال توری خاموشه پاتې کېږي. لکه L remains silent before F. د L توری له F څخه مخکې نه ادا کېږي. L remains silent after M in the middle of the word. د L توری له M څخه مخکې د کلمو په منځ کې خاموشه پاتې کېږي. L remains silent after OU. د L توری له OU څخه وروسته خاموشه پاتې کېږي. L remains silent before K. د L توری له K څخه مخکې خاموشه پاتې کېږي. لکه half. دا به موږ داسې نه وایو دوستانو چې half. L خاموشه ده له F څخه مخکې. half یعنی نیمه. کاف یعنی خوسکی. F ته له F څخه مخکې L د L نه ادا کېږي. L خاموشه پاتې کېږي. L remains silent after M in the middle of the word. د L توری له M څخه مخکې د کلمو په منځ کې خاموشه پاتې کېږي. لکه palm. M د له M نه مخکې L د L خاموشه پاتې کېږي، یعنی د کلمو په منځ کې، د یوې کلمې په منځ کې. بام موږ دوستانو داسې نه څو چې بالم. بام نانا. نو L له M څخه مخکې د کلمو په منځ کې خاموشه پاتې کېږي. د L توری له او یو څخه وروسته خاموشه پاتې کېږي. لکه should. باید. او یو له هغه نه وروسته L د L خاموشه پاتې کېږي. should. موږ داسې نه سولی چې should. could. کولی شي. L remains silent before K. د L توری له K څخه مخکې خاموشه پاتې کېږي. لکه talk. موږ داسې نه سو ویلی چې talk. همدا و د نن ورځې درس دوستانو. که چېرې داسې تاسو موږ چینل کې نوي یاست، چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.